بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې په HTML کې په مارکیو ټاګ باندې خبرې کوو. کوم ټاګ وایو؟ مارکیو ټاګ. مارکیو ټاګ څه کار کوي؟ دا انیمیشن یا حرکت جوړوي. څه جوړوي؟ حرکت جوړوي. که چیرې موږ وغواړو چې یو ټکس لرو یا یو تصویر لرو یو ویډیو یا بل څه دا غواړو حرکت وکړي، نو دا حرکت موږ او تاسې څنګه جوړولی شو؟ مارکیو ټاګ سره کولی شو. ایډوانس انیمیشن CSS سره کیږي ښه، خو په HTML کې هم د انیمیشن دپاره مارکیو ټاګ شته ده چې کولی شو موږ او تاسې څه وکړو؟ د مارکیو ټاګ په ذریعې سره هغه جوړ کړو، انیمیشن جوړ کړو. راځو موږ او تاسې اول یو بلانک پیج جوړو، ګورو عملا چې څنګه دا کار کوو. ښه، لیکو په دې ځای کې چې ډاک ټایپ HTML، د هغه نه وروسته HTML ټاګ خلاصو، د هغه نه وروسته هیډ ټاګ خلاصو، بیا ټایټل خلاصو او ټایټل کې لیکو چې ویلکم مثلا هر شی چې لیکئ هغه ستاسو خپل پیج ریکوایرمنټ به ګورئ. هیډ دوباره بندو او دې نه وروسته باډي ټاګ خلاصو او بیا باډي ټاګ بندو او ورپسې سوري باډي ټاګ کلوز کوو او ورپسې HTML ټاګ بندو. ښه، دا کار موږ وکړو. کنټرول S، دا پیج سیف کوو، ډیسکټاپ ته وړو، یو نوم ورکوو، هر نوم چې وي مثلا فرق نه کوي، نوم مو ورکړه ټیسټ او په اخر کې ډاټ HTML. کنټرول S سیف شو. اوس دغه ټیسټ پیج چې کله موږ تاسې خلاص کو یو خالی صفحه ده. دا ځل څه کار کول غواړو؟ موږ تاسې راځو په دې ځای کې یو H1 جوړو. څه جوړو؟ H1 او ورته لیکو چې څه شی؟ ویلکم to our website. دا دې په سر کې لیکلي وي H1 سایز کې. کله چې موږ تاسې اوس راځو دا صفحه ریفریش کړو، دا ځل په H1 سایز کې دلته لیکل شوي دي چې ویلکم ټو اور ویبسایټ. زه دا ځل غواړم چې دا ټکس یا دا نوشته چې دا حرکت ولري. څه ولري؟ حرکت ولري، انیمیشن ولري. نو څنګه کولی شو؟ په HTML کې د دې دپاره مارکیو ټاګ ده. دې نه مخکې مارکیو ټاګ خلاص کړي کوم څه چې په حرکت راولي، او د هغه نه وروسته مارکیو ټاګ دوباره بیرته څه وکړئ؟ بند یې کړئ. کنټرول S سیف به کړئ. اوس چې کله موږ دا صفحه ریفریش کړو ګورو چې دا نوشته څه کوي؟ حرکت کوي. وینئ؟ دا حرکت کوي. اوس زه وایم چې دا پاس ونیښه دي ښه؟ زه خیر دا حرکت کوي. اوس ورو ورو موږ تاسې د مارکیو ټاګ ته نور مشخصات او نور سیسټمونه اضافه کوو. ښه، دا خو حرکت کوي. زه وایم چې دا کم ځای کې مارکیو ټاګ ده، دا مارکیو د شاته بیکګراوند ولري. څه ده ولري؟ بیکګراوند دی ولري. نو زه راځم څه کوم؟ دا مارکیو ته یو اټریبیوټ ورکوو BG کلر ایکول ټو د دې بیکګراوند کلر کم رنګ کا، ورته وایم چې بلیک رنګ یې کا، تور یې کا. اوس ګورو چې مارکیو ټاګ څه وشي؟ تور سو. اوس په تور کې تور نه ښکارېږي. یو مشکل دا ده. بل زه وایم دغه تور چې ده دا د ونیښه دي بره، ګوره بره لږ خالیګاه شته پکې، دې ته مارجن وایي. نو کولی شو موږ تاسې راسو باډي، دا د باډي مارجن دي. ښه، په باډي کې ورته لیکو چې مارجن ایکول ټو 0. د باډي مارجن څونه کا؟ 0 کا. ښه، اوس څه رقم ته؟ مارجن ټاپ مارجن چې دي هغه څه وکړه؟ 0 کا. ښه، مارجن ټاپ دا برنی مارجن چې دي دا 0 کا. دا ولې؟ ټاپ مارجن وبلیکو کدی مارجن مثلا CSS سره کیږي، مارجن هایپن ټاپ ورته لیکل کیږي. ښه، خو خیر کنټرول S دا مو سیف کړم. ټاپ مارجن ایکول ټو 0 او اوس ریفریش کوو ګورو چې ونیښه ته. ښه، وینئ بره خالیګاه څه وسوله؟ ختم شوله. لیفت مارجن هم کولی شي 0 کوي. ښه، څه شی؟ لیفت مارجن. باډي کې ورته ولیکئ چې لیفت مارجن ایکول ټو 0. لیفت مارجن چې دي دا هم څه وکړه؟ 0 کا. نو ګورو بیخي دا ځای ټایټل تور شو. اوس دې کې دا نوشته حرکت کوي، خو زه وایم دا نوشته رنګ بدل کړم چې موږ ته معلومات وشي دا سپین رنګ کړم. نو څه کوو؟ راځو دلته دغه ټکسټ چې دي دا فونټ ټک کې نیسو او ورته وایو چې او که نه د CSS په ترو باندې اسانه ده. قانون یې دا ده چې دلته راشو ورته ولیکو چې سټایل، بیا ورته ولیکو چې ایکول ټو ډبل کوټیشن او ورته لیکو چې کلر ډبل ډاټ وایټ. ها، دا طریقه ده چې باید موږ استعمال کوو. کنټرول S سیف کوو.
اوس چې کله دا ریفریش کوو موږ تاسې ګورو چې د هغه نوشتې رنګ کم رنګ شو سپین رنګ شو وینئ که دا کم رنګ کې راغلل سپین رنګ کې راغلل اوس دا حرکت کوي ما ګوره موږ تاسې څه کار وکړه مارکیو ټک چې خالی خلاص کوي بند کوي نوشته حرکت کوي بیجی کلر ورکوي د مارکیو بیکګراوند تیریږي خو دا نوشته ډېره ورو ورو روانه ده زم دا نوشته حرکت دې څه وشي تیز دي شي نو تیز نه ده دا صحیح نورمال اندازه ده خو خیر موږ تاسې دلته اوس ټیسټینګ کوو نو ځم چې دا لږ تیز لاړ شي یا دې نه هم ضعیفه کوي نو کولی شو موږ په مارکیو کې دلته راشو یو اټریبیوټ ورکوو ورته وایو چې څه شی سکرول اماونټ د دې سکرول اماونټ چې دا مساوي کله څو سره مثلا ورته لیکم لس کنټرول اس سیف مو کو اوس وګوره ښه نوشته څه وسوه تیزه شوه که نه شوله د پخوانه تیزه ده ښه که ورته ولیکمه چې شل د دې 2 برابره سرعت به لري ښه اوس ګورو سکرول اماونټ دا ټیکسي خو ډیر په تیزۍ سره ګوره روان نو کولی شو موږ تاسې راسو څه کار وکړو په دې طریقې سره سکرول اماونټ ورته ولیکو د دې نوشته زیاته کړو ښه سپیډ یې وبښئ تیز کړو اوس راځو ګوره بیرته ټیکس چې ده دا څه شو ورو شو بل څه کار کول غواړو اوس ګورئ دا نوشته څه رقم ته حرکت کوي له ښي نه چپ طرف ته ده که له چپ نه ښي طرف ته ده ښی خوا نه راځي چپ طرف ته که نه زه دلته یو اټریبیوټ بل ورکوم ورته وایم چې څه شی ډایرکشن د دې ډایرکشن چې ده دا څه وکړه رایټ کا څه یې کا رایټ یې کا اوس ګوره دا ریفریش کوو دا ځل نوشته ډایرکشن چینج شو که نه له لیفټ نه راځي رایټ طرف ته ډایرکشن چینج شو نو کولی شي هر رقم ته چې طبیعت یې هغسې د دې ډایرکشن برابر کوي ښه لیفټ یا رایټ او یا کولی شو ورته ووایو چې ټاپ څه شی ټاپ 5 نه لاندې اوس ګوره دا به څه جالبه شي ونه شو که نه ځکه چې د دې موږ تاسې سیسټم چې دا هوریزنټل ده دا یو اټریبیوټ لري دا به ورټیکل ته اړو بیا کولی شو چې موږ څه وکړو ټاپ یې کړو او باټم یې کړو خو اوس فعلا دپاره موږ دا ډایرکشن کې یا لیفټ ورکوو یا رایټ نو زه ورته یم چې رایټ ډایرکشن صحیح ده ښی نه چپ طرف ته دي ځي اوس ګوره دا نوشته راځي له ښی نه چپې خواته کله چې چپ نه ښی خواته وبښئ خو کله چې موږ تاسې دا وینو دا آخر ته چې رسیږي دا ورکیږي څه کیږي ورکیږي له هغې خوا نه بیا راځي اوس وایم دا د داسې نه وي چې دلته ورسېده دې ځای ته له دې ځای نه دې بېرته داسې لاړه شي څه دې وشي بېرته دې داسې لاړ شي نو دا څنګه کیږي دې دپاره موږ تاسې دا یو بل اټریبیوټ لري بیهیویر په نوم باندې بیهیویر سپیلنګ وکړئ BEHAVIOIR ده که IOR ده دغه کې څه غلط دی IOR بیهیویر equal to ورته وایم چې دا څه وکړه الټرنیټ یې کړه بیهیویر کې موږ ورته څه لیکو الټرنیټ کنټرول اس سیف کوو اوس راځو دا ریفریش کوو ګوره دا ځي تر آخره پورې کله چې آخر ته ورسیږي څه کیږي بیرته هلته ولګېده بیرته راغی که نه اوس ګورو دې طرف ته دلته چې ولګېږي بیا له دې ځای نه داسې ځي الټرنیټ بیهیویر یو اټریبیوټ ده چې یو ویلیو موږ کولی شو څه ورکړو الټرنیټ ورکړو او هغه بل کم چې د خپلو هغه ته څه وایي سکرول څه ورته ویل کېږي که سکرول مو که سکرول په دې معنا باندې چې دا به څه کېږي خلاصه به یې ځي بېرته به له هغه بلې خوا راوځي ښه نو اوس ګوره هغه حالت ته سکرول ویلل کېږي دا اوس سکرول حالت کې ده او که ورته ووایو چې دلته دې جنې ته راشي چې دلته راشي دلته دې ودرېږي نو داسې هم کولی شو دلته به بیا ورته ولیکئ د سکرول په ځای سلاید څه ورته لیکو سلاید کنټرول اس سیف کوئ اوس چې کله موږ تاسې دا وګورو زی او آخر کې درېږي ښه راغی او څه وشو
ودرېده. نو کولی شي تاسو په خپل خوخه هر قسم ته چې وغواړئ دا سیستم ورته برابر کړئ. ښه نو بیرته زه راځم دوباره ورته دلته لیکم چې د سلایډ په ځای باندې څه ورته لیکم چې دا د الټرنیټ وي. څه قسم ته دی وي؟ الټرنیټ دی. صحیح نه څه پې کوو زر زر بس دا روان ده. نو دې ته ویل کېږي مارکیو ټګ. دې نه بغیر نور اټریبیوټ هم لري خو په نه غږیږو. ولې په نه غږیږو؟ ځکه چې موږ تاسو مارکیو ټګ نه استعمالوو. ښه انیمیشن چې دی د سی اس اس او جاوا سکرپټ په تر باندې موږ کولای شو په خپل خوخه هر قسم ته انیمیشن چې وپاړو هغه څه کولای شو جوړولای شو. بیا به وروسته په انیمیشن باندې ډیر غږیږو خو هدف زموږ دا و چې دلته یو مارکیو په نوم یو ټګ شته ده په ایچ ټي ام ایل کې چې کولای شي تاسو دغه په ذریعه حرکت جوړ کړئ. بل ټګ چې نن موږ تاسو ور باندې خبرې کوو هغه څه شی ده؟ آی فریم. څه شی ده؟ آی فریم. آی فریم تاسو ته یو چوکاټ جوړي. څه جوړي؟ چوکاټ جوړي چې په دې چوکاټ کې دننه تاسو کولای شئ یو صفحه خلاصه کړئ، یو تصویر خلاص کړئ، یو بل کار وکړئ. اوس ګوره موږ تاسو کچېرې ډبلیو سکول خلاص کو دا وګورو چې موږ ته آی فریم دلته څه قسم ته معرفي کړی ده. اوس ګوره ټوټوریالز ایچ ټي ام ایل ټوټوریالز ته راځو او دلته څه شي باندې خبرې کوو؟ آی فریم به وګورو. نو لینک هم ویلي دي، ایمیج هم ویلي دي، ټیبلز مو ویلي، لیست مو ویلي، دلته به آی فریم وګورو. اوس ګوره چې کله موږ تاسو راشو آی فریم باندې کلیک وکړو. آی فریم ګوره ان ایچ ټي ام ایل آی فریم از یوزډ ټو ډسپلی ا ویب پیج within a web page. په داخل د یو ویب پیج کې بل ویب پیج غواړئ څه وکړئ؟ راوړئ، ډسپلی یې کړئ، ویښئ، یا په داخل د یو ویب پیج کې یو تصویر وښیي په فریم کې. آی فریم ما درته ویلي چې یو باکس ده چې د هغه منځ کې نه تاسو یو ویډیو هم ځای په ځای کولی شئ، یو پیج هم ځای په ځای کولی شئ، یو پکچر هم ځای په ځای کولی شئ. اوس وګوره دا عموم کې څه شی ده؟ عموما یو ویب پیج ده خو دې ویب پیج منځ کې ګوره یو آی فریم ده. په دې فریم منځ کې دننه بیا بل ویب پیج ده. وینئ ټول ویب سایټ ګوره دلته دننه په هغه کې هم راغلی ده. خالي ویب پیج لکه چې دلته راوړی ګوره نه ټول ویب سایټ یې ګوره دلته بیا پکې څه کړی ده؟ ځای په ځای کړی ده. نو دا په خپله دغه چوکاټ چې ده دا آی فریم ده. آی فریم ټګ څه لري؟ اوس په راځو ګوره که نه یو اس آر سی ده او بل څه شی ده؟ ټایټل ده او بل آی فریم کومه پراپرټي لري؟ هاي ټو ویټ لري که نه؟ اس آر سی شو، هاي ټو ویټ شو، بل څه شی ده موږ سره؟ هاي ټو ویټ دی، اس آر سی ده، ټایټل ده، نور شیان پکې نشته. بارډر دی که نه؟ بارډر ویټ به باید ورکولی شي خو خیر هغه سیسس سره بیا موږ بارډر جوړو. اوس راځو عملا موږ تاسې دا خو مو راواخیسته دلته آی فریم. زه غواړم دلته یو آی فریم جوړ کړم په دې ځای کې. دې ځای کې څه جوړ کړم؟ یو آی فریم جوړ کړم چې دلته ما په دې خپل ویب سایټ کې دلته یو سړی وکولی شي خپل فیسبوک اکاونټ هم څه وکړي؟ خلاص کړي، فیسبوک پیج دلته خلاص کړي. پوه شوې په قصه باندې؟ نو زه راځم دلته یو آی فریم جوړوم. دې باډي کې د مارکیو نه رالاندې راځم ورته یو آی فریم جوړ کړم، آی فریم، او لاندې راځم بیرته بیک سلش آی فریم څه کوو؟ بندو. ګوره آی فریم کې ستاسو ته نن یو مثال هم کوو. دا مو راواخیسته، کنټرول یې سیف کوو. دا مو چې کله سیف که یو خالي آی فریم جوړیږي خو هایټ ویټ موږ نه ده ورکړی. نو دلته راځم چې هایټ ایکول ټو د دې هایټ 400 پکسله که څومره او ویټ ایکول ټو 600 پکسله. 600 پکسله ویټ کا. اوس ګورو دلته موږ تاسو ته باید څه ښکاره شي؟ یو آی فریم ښکاره شو که نه شو؟ وینئ یو آی فریم راغی. زویم په دې آی فریم کې د ماته یو ویب پیج خلاص کی یا یو بل پاڼه چې زه دلته صفحې په سر لرم هغه د پکې را خلاص کی، یو پی ډی اف فایل د پکې را خلاص کی. پوه شو؟ هغه تاسو هر څه چې خوښوي تاسو منځ کې خلاصوي شي. لکه اوس ګوره ما سره اول دلته د صفحې په سر وګورم، دلته ما سره یو فایل پروت ده د څه شي په نوم؟ ستار ډاټ پی ډی اف. زه ورته هم د آی فریم کې دا ستار ډاټ پی ډی اف را خلاص کړ. ګورو چې خلاصوي شي که نه شي. نو دا یو پراپرټي لري اس آر سی په نوم. اس آر سی یعنی سورس د دې مساوي که د څه شي سره؟ ستار ډاټ پی ډی اف. صحیح شو؟ ډبل کوټیشن سیف کوو یې. نو ستار او دا صفحه دواړه په یو لوکیشن کې پراته دي. ګورئ چې د ستار پی ډی اف فایل دننه ماته په همغه ځای کې راخلاص که نه که راخلاص شو. زه هم نه دلته فیسبوک خلاص که، پوه شوې، بل څه خلاص که، هر څه پکې خلاصولی شي. آی فریم ډېر یو ښه فیچر ده. نو کولی شو موږ تاسو راځو دلته څه وکړو؟ زه ورته یم ستار ډاټ پی ډی اف مه خلاصوه، فیسبوک خلاص که. نو فیسبوک خو دلته ما سره په صفحه کې نشته. څه به کوم؟ ورته به لیکم چې http://www.facebook.com او کنټرول سیف کوو یې.
دا فیسبوک یو URL مې هلته ورکړ. اوس چې کله دا خلاص کړم دلته څه خلاصوي فیسبوک باید خلاص کی که نه که خلاص یې نه که دا یې ولې خلاص نه که نه اوس دلته موږ تاسې زه به دا HTTPS ته واړوم که نه څه ته به یې واړو HTTPS بیا هم رانغی مشکل نشته د فیسبوک به یو پوره پیج دی جنه لینک راواخلو که نه مشکل نشته ده چې ډبل کلیک وکړې که کاپي یې کې دا ټول لینک راځي ښه دا مو کاپي که او راوړو نوټ پډ پیج کې به یې دلته څه وکړو کنټرول وی پیسټ کو صحیح ده که نه https://www.facebook.com دا ورته لیکو او اوس یې څه کوو ریفریش کوو یې بیا یې هم را خلاص نه که facebook.com refuse to connect connection جوړ نه شو څه مسله ده مشکل نشته ده خیر دلته به څه وکړو W3 school لینک به را کاپي کړو صحیح ده که نه W3 schools دا به را کاپي کړو مثلا خپله دغه د HTML صفحه نه ده د دې صفحې لینک به را کاپي کړو کنټرول C کاپي او راوړي دا ځل دلته به دا څه وکړو د ډبل کوټیشن منځ کې به کنټرول وی پیسټ کوو وګورو خیر او اوس راځو دا ریفریش کوو ښه مشکل کنیکشن کې ده او که څه بله مسله ده دلته به آی فریم ټاګ وګورئ ښه اوس راخلو چې څه شی نه مشکل د URL نه ده براوزر کنیکټیویټي کې مشکل ده ښه ټایټل مشکل نه لري که نه ټایټل اوس درته ښیم چې ټایټل څه ته وایي ښه حتما براوزر نشي کولی کنیکشن جوړ کړي په بل براوزر کې خلاص کوي ټیسټ کوي خو SRC ورته لیکو که نه دا انټر کوو راځي خو زه ورته یم چې نه دلته ماته څه پکې خلاص که زه هماغه د ستار فایل پکې څه وکړه خلاص که satar.pdf مشکل نشته ده ځکه هغه موږ سره لوکل نه د حتما کنیکټیویټي کې د هغوی څه ستونزه شته ده دا لیکو او اوس یې ریفریش کوو اوس دا فایل راغی ټایټل یعنې چې کله دې ته موږ پوینټر راوړو دلته به ښکارېږي ښه چې دا چی شي په خاطر باندې ده نو دا یو آی فریم موږ تاسې کولی شو څه وکړو جوړ کړو اوس زه راځم دا عملا یو آی فریم درته استعمالوم ښه آی فریم څه کوو عملي استعمالوو زه راځم دغه ایسته کوم ورته لیکم چې په دې ځای کې مو څه لیکلي دي H1 کې که نه ویلکم ټو اور ویب سایټ باندې لرې کوم نه ورته یم چې څه شی ایمیجز ګلري ایمیجز د ایمیجز ګلري دی ښه اوس بره ټایټل کې لیکلي ایمیج ګلري آی فریم ختم شو زه دلته زر یو څو تصویران راوړم زر ښه وخت به خدا هم زر نه کېږي دې دپاره مجبور یو موږ تاسې څه وکړو تصویر چې راوړو نو صفحه او تصویر به ټول یو فولډر ته واچوئ ښه رائټ کلیک زر څه جوړو نیو فولډر جوړو ABC په نوم یو فولډر جوړو او دغه ټیسټ فایل چې د دام دلته پکې اچوو او یو څو تصویران هم راوړو ډرایو سی ته ځو او په دې ځای کې وینډوز ته بیا چیرته راځو ویب ته او په ویب فولډر کې وال پیپر که د سکرین را خلاص کړو دا صحیح دی که نه هغه بله ورځ تصویران کمې وو زه کم یو فولډر کې خو وال پیپر دغه دی ښه وینډوز دا هم نه دي دا تصویران مې بله ورځ راخیستي ول ښه زه صحیح ده دا به راواخلو ایمیج سل نه تر 105 تر دې دغه 4 تصویران راخلو خاص 15 د سلو نه تر 100 او 4 پورې ښه IMG سل او دا به هم راواخلې دې فولډر کې به یې ځای په ځای کړي اوس زه دلته یو مسله دا ده زه غواړم چې دا په کوم سایز کې ماته ښکاره شي دې سایز به د هغه مطابق جوړوي ښه دلته یو مشکل دا ده چې د هر تصویر به ایډیټ کوي ښه دې تصویر سایز زه څومره جوړول غواړم زه وایم چې د هر تصویر سایز دې وي 1500 د ویټ وي 4.5 د ویټ وي او 300 د هایټ وي ښه هر تصویر په دومره نه کیږي کنه خو مجبور بس دا ده پرېږدم درته بیا وګوره ښه خرابېدل نه دلته مساله ده زه بل څه کار کوم اوس دا تصویران زر یو څو دانې راوړل غواړم حافظ وایي وزې نه ایډیټ کوم ښه چې ایډیټ نه کېږي په لانجه اوړې اوس ګوره زه دا راخلم
دا پیج بسو کو دا تصویران ټول زر زر دلته راوستل غواړم اوپن وذ چې شي نوټ پیډ به خلاص کو او دینه ورسته مارکیونه لاندې څه خلاصو img سپیس src از ایکوال ټو څه شي سل img سل ډاټ jpg ډبل کوټیشن او د دې ویټ بدلته مساوي کو ویټ مساوي دا 200 پکسل ویټ 200 کو صحیح ده کنه او هایټ ایکوال ټو یو سلوشل پکسل ډبل کوټیشن وګورو دا یو تصویر راوړو ها دا ریفرش کو یو تصویر راغی بل تصویر هم د دې څنګه راوستل غواړو نو دا سپیسونه به څنګه کوو ها کنکیټ NBSP ها نن بریکینګ سپیس ورکو چې دا تصویر تر منځ لګ لګ فاصله راشي او دا مراواخسته دین او وروسته بل تصویر راوړستل غواړم کنټرول سی کاپی او په دې ځای کې کنټرول وی پیسټ کوو او یو سلام یو ځلې ګورو چې سپیس ایجاد شوی کنه ښه دا ګورو ریفرش کوو صحیح ده په دونه سپیس سره راغلی دا بیخي صحیح ده او اوس د څه کار کول غواړم دا کاپی کوم کنټرول سی کاپی هغه یو ایمیج شو دا دوم شو دا دریم شو دا به یو سلام دوه کو او یو ځل بیا دا کنټرول وی پیسټ کوو او ورته لیکو چې یو سل او درې بس ته که نورم راوړو بس ته ځه ټایم ضایع کېږي ښه دا تصویران صحیح شو دا تصویران موږ راوستل دلته اوس زه غواړم دا تصویران د حرکت وکړي لکه څنګه چې بره دا روان دي دا تصویر دې څه اوسېږي حرکت کې دی روان دي نو دا ټول تصویرانو نه مخکې تاسې مارکیو ټک خلاص کړئ ښه مارکیو او دې نه وروسته راځم څه کوو مارکیو ټک بیرته دوباره بندوم ښه کنټرول سیف کوو اوس دا ریفرش کوو دا تصویران راغلل دې مارکیو ته دا ځل څه کوم یو بیک ګراوند ورکوم چې مارکیو بی جی کلر ایکوال ټو څه شی لایټ بلو کلر ورکوو ډبل کوټیشن او کنټرول سیف کوو اوس چې کله موږ تاسو ګورو دا راغی دلته په دې شکل سره دا دلته حرکت کیږي دا تصویران زیو راځي ها که سکرول اماونټ لکس زیاتوي زیاته کوي کنه یم د سید روان وي هغه هم خوخه ده ها دا څه صحیح ده خو لاندې زه اوس یو آی فریم جوړ لاندې زه غواړم څه جوړ کړم یو آی فریم جوړ د دې مارکیونه را لاندې راځم دلته ګورئ ښه چې څه کول غواړو آی فریم دې آی فریم ته به نوم اندازه ورکوم نوم څه کوم ورکوم نیم ایکوال ټو مثلا باکس نیم مې چې ورکه باکس مې ورکه ها او ویټ او هایټ ورته ډیفاین کوم ویټ ایکوال ټو 400 پکسل ده دې ویټ وسیږي ها او هایټ دیم سونه وی 200 پکسل هایټ ایکوال ټو ډبل کوټیشن 250 پکسل ها شي سنټر ته راولم نه راولم سنټر ته کرای ولم الاین به فکر نه کوم منی الاین ایکوال ټو چې شي سنټر کنټرول اس کالاین یو نه مانه نو بیا به څه کوو نه مانی الاین ټک ها خپل سنټر ټک منځ کې به ونیسو دینه مخکې به سنټر ټک خلاص کو او د آی فریم نو وروسته به سنټر ټک دوباره سو کو بند کو او دته دا هایټ به لږ زیات 50 پکسل به نورم سو کو زیات کو ها 50 پکسل جې لرو چې لږ غټ شي صحیح شو کنه دا راغی او ویټ به لږ نورم سو کو زیات کو ویټ به زیات کو ویټ به سلور نیم سو کو ها 450 او هایټ به سو کو 350 پکسل لاندې نورم ځای شته ده دام را واخیست اوس زه څه ویل غواړم خو د دې ویټ باید نورم سو شي ان 1500 شي 1500 پکسل ویټ بس ده دا آی فریم لرم اوس زما هدف څه شي دی ما په هدف خو پیږي زه وایم چې دا تصویر دلته کلیک کم دا غټ شي دلته دا تصویر سو کم دا کلیک کم دا غټ شي دلته راشي نو سکو دلته موږ تاسو لینک ټک کارو ښه او د آی فریم نوم یاد دي د آی فریم نوم ورکړای باکس اولین تصویر چې ما کوم راوسته د آی ان جی دا ده دینه مخکې به ا ټک خلاص کم ا فاصله اچ رف ایکوال ټو کم تصویر خلاص کا سل او بخی سوري آی ام جی سل ډاٹ جے پی جی ډبل کوټیشن ټارګټ ایکوال ټو چیرته خلاص کا انډرسکور بلانک نه په خالی صفحه کې نه خلاصول غواړو ورته باکس دا چیرته خلاص کا په باکس کې خلاص کا ها د ایمیج نو ورسته راځو او په دې ځای کې دا ا ټک دوباره بندو نو د تصویر ارتباط واخیسته ها دا لینک په کاپی کوي کنټرول سی کاپی
او راځو دې ایمیج نه مخکې دلته به کنټرول وی کوي یو سل یو او دې ځای نه وروسته به دلته څه وکړئ ای ټک دوباره بند کړئ بیا راځو څه کار کول غواړو اوس د حافظ قصې ته راځو ښه چې حافظ سلانجي کولی دلته ورته لیکو چې څه شی کنټرول وی او یو سل او څو دوه او دلته به بیرته دا ای ټک څه وکړو بند کړو اوس ګورو راځو بل دلته دې ځای کې موږ تاسو څه کوو کنټرول وی یو سل او درې زر زر باید دا خلاص کړو چې 10 منټه کې باید ختم شي او بیرته دوباره ای ټک بندو قصه خلاصه شو اوس سیو کو صفحه ریفرش کا بس اوس کولای شي چې ته په هر تصویر باندې کلیک وکې هغه به تا ته لاندې راځي خدا تصویر سونه غټ ده دا دلته پوره نه ښکاري دې اوس لاره د حل نشته حافظ ها تا چې ویلې چې دا دلته بیا دا اوس رقم ته کوي دا باید موږ تصویران اکچوال د دې فریم په اندازه جوړ کړو ها فریم اندازه څومره ده 520 په 3.5 کې ها 520 په 3.5 کې نو اوس پتا سه لاړ شي د هر یو تصویر بار کلیک اوپن وذ پینټ به کوي ها پینټ کې کیږي ډایرکټ اوس فایل ته براشي او دلته به ایمیج پراپرټیز او پکسلز دا څومره ده 520 به کوي او هایټ به څونه کوي 3.5 هایټ څونه 3.5 ده ها صحیح شو دا برا وخت کنټرول اس په پسی وای خلاص شو دی باندې بم رائټ کلیک وکي اوپن وذ سبې کوي پینټ به کوي نه ده خراب شي او ایمیج پراپرټیز ته بلاړ شي 520 په 350 کې دا بم اوکے کیا خراب شو دا چې خراب شو نو دلته به یو قصه بل وکړو نه دا بیا ها ها خو بیا کوم پوره نه وړه کې کیږي ته چې وای هغه تروسه چې مونږ هغه کټ کېدو درازه خازه دا غلطه ده دا وخت نیسي دا ښه طریقه نه ده مقصود که 500 شو بل 300 شي ما برابرې ښه دا ده دې لارې نه پینټ لارې نیم کوو ښه اوس ګوره مثلا دا ګوره غلطه ته شی ده ښه اوس څه کوو دلته موږ سره اپشن شته ده هغه تصویر د خراب ایزاغه یو د خراب اوس وخت نشته چې هغه بیرته جوړ کوو ښه ریسایز کومه ده دلته دا ریسایز دلته صحیح شو پکسل باندې دا کول غواړو هورزنټال ورټیکل لینک به ختم کی د دې لینک به ختم کی دا دی جن کیږي صحیح شو 500 په 100 کې به کوي 350 کې ها هغه رقم ته چې ته هغه څنګه کی یاد پازابي دا صحیح شو ها کنټرول اس سیو وکړه اوس رائټ کلیک اوپن وذ سیو او پینټ تراشه دې ځای نه به ریسایز کو ریسایز وها او پکسل ته واړه دا لینک ختم کړه که لینک ختم نه کړي دواړه په یو اندازه جوړیږي ورته وایي چې 520 په 350 کې ښه دا مو راواخیسته اوکې کومه بس کنټرول سیو پسې وه او د اخیری تصویر هم چې دا رائټ کلیک اوپن وذ سیو کا پینټ کم او ورته وایي چې څه شی ریسایز او پکسلز لینک ختم کا 520 په 350 کې دا بسو کو 350 په کو دا مو چې سیو کا بس قصه خلاصه شول اوس هغه مشکل حل شو نافذ دي زنه ریسایز کول ضروری دي ښه دا راخلو دا ریفرش کوو اوس کله موږ تاسو ګورو ښه دا حرکت روان دی ایمیج ګالری دا کلیک کا دا تصویر ګوره په هغه اندازه فکس تل ته غټیږي که په دې کلیک وکړو دا تصویر الته راځي که چیرې دې باندې کلیک کوو دا تصویر راځي موږ تاسو ته پریویو کیږي که چیرې دا کلیک کوو دا راځي نو دا موږ سره سو مارکیو او آی فریم چې څنګه کولای شو موږ تاسو سوکو استعمال کو مشکل خو نشته کنه ان شاء الله کله څنورم پکې کار وکړو ها اوس په دې موضوع باندې ورسېدو چې آی فریم په دې کې نه تاسو پیج هم خلاصوي شي ها ویب پیج ګوره لکه د نن دلته یو بل ویب پیج جوړو ویب پیج باید دلته موږ سره په یو سورس کې ها اتمن انلاین پیج دلته لینک ته نه راځي نو دلته مثلا یو بل اپ پیج افلاین وي موږ سره هم کولای شو دلته راوړو ها مشکل نشته ده نو په دې موضوع پوه شو چې څنګه کولای شو تصویر راوړو انیمیشن جوړ کو او یو آی فریم جوړ کو مشکل خو نشته کنه ان شاء الله کیږي هر شي کیږي ها خو اوس نه وخت هر څه لا تر اوسه HTML کیو نو په دې قصه باندې خو مو سر خلاص شو
او څو نفره تاسو ټول یاستئ؟ 5 کسه مو تعداد ده کنه؟ 15 پاتې سو. نو قصه داسې ده چې مونږ خو تصمیم ونیو هغه خپل اخلاص و کوشش مو وکړه چې کاغه څوک غواړي چې مثلا درس وایي د هغه دپاره مونږ دغه د خپل 1 ساعت 40 دقیقې وخت دا ورکوو او بل تاسو په خاطر دغه د ماښام اذانونه وروسته هم زه لا تراوسه په دفتر کې ناست یم، نیمه شپه ده. مونږ ویلې چې یو څه تر خلکو ورسوو، خو تعداد او علاقمندي زیاته نه وله، کسان د تعداد بیا اندازې کم ده. نو 4-5 کسانو دپاره چې زه 2 ساعته خپل اضافي ټایم کښېنم او بیا په ماسخوتن کې کور ته ځم، دا انصاف نه ده. او مشکله خبره نو دغه ده چې دا کولی شي ما حافظ به ویډیو ثبتو درته ښه وخته هر ځکه اوس که موږ ریګولر کلاس ته 5 بجې کینو مشکله ده، نو غیر منظم هر وخت مو چې وخت پیدا کوو په همدې درس په ادامه باندې به ویډیو جوړو، نو همغه چینل یوټیوب نه یې مخ ته بس در سره تعقیبوئ، ځکه تعداد مو بیا اندازې کم ده ښه. او په دې 5 کسانو باندې مثلا بیا د کلاس مخ ته وړل مشکله خبره ده. خفه کېږئ خو نه که نه؟ نه کنه نه زیاتیږي ښه. مونږ وکته په ځای ته علاقمندي نشته ده، تعداد د کسانو نه شپه خیر چې تعداد زیات وای خلک علاقمند وای بیا چې زحمت مو وستلی وای خیر یو نتیجه درلودله. اوس نو همدغه ویډیوګانې به بس همدې په ادامه باندې یوټیوب ته درته اچوم، یوټیوب نه مخ ته ځئ ورسره، صحیح ده؟ دا خو ښه خو موږ هم وایو چې دا ښه ده، لایف کلاس کېږي، ډسکشن کېږي، سوال پیدا کېږي، اساینمنټ راځي، خبرې زیاتې که نه، خو تعداد کم ده. او هغه ګروپ کې خو تاسو یاستئ، ګروپ کې زه ماډې ماښه مشکل نشته، دا سوال و پوښتنه چې څه کوله په ما ګروپ کې پوښتنه کوئ هغه به زه په ویډیو کې درته حل کوم. او کنه او دا صحیح خبره ده. ګروپ کې چې کار وکړي بیرته ګروپ کې شیر کړي، ګروپ کې زه ګورم. اوس نن رحمت الله بیرته کار کړی و مې کته اساینمنټ کړی و افری داسې چې پریکټیس بیرته وشي یادېږي کار کېږي مخته ځي. صحیح خبره ده. نو الله مو مل شه، بس ښه وخت و کامیابي و په ژوند کې په درسونو کې په هر څه کې درته غواړو، زه مو خدمت کې یم ښه، چې څه مشکل وغی هلته کولی شي ګروپ کې بس مثلا پوښتنه کوئ او دغه روزانه درس درته زه اپلوډوم. تر نن مې فکر کوم څومره ویډیو اپلوډ کړی، شپږمه که اوومه ویډیو مې تر اوسه اپلوډ کړې ده. نور نو ښه وخت، الله مو مل شه.